خمقل نه دی د هوښیار بچی دی زما لالې بیخي د مار بچی دی جانان زما په شانتې ښکلی دی ښه دا رقیب څه د ټره مار بچی دی جانان زما په شانتې ښکلی دی ښه دا رقیب څه د ټره مار بچی دی او دوه درې خبره درته کوم رښتیا خبره درنه هېره وه چې ډېره مننه مو کوم ډېره مهرباني یوسف شاه به شو تاسو شوئ شعیب الله احمد ساحل نوم دی رانه هېر شو ساحل به شو څونه مینوال چې هم یې ډېره مننه مو کوم ډېر انتظار هم مو کو خو خدای شته چې دا کومه لار مونږ ووهله که نو دا په کم ځای راوختو نو لکه سړی چې د زړه بیمار وي داسې چلې را سره وکړو په دې ځای کې چې کم دی ستاسو کرکټ کول خدای راستی سم جهاد دی نو چې بال پسې سړی 4 کیلومیټر ارغړي واده 12000 بالونه پکې ورک شو والله که د انګریز بچې پکې کرکټ نشي کولی د پنجابي بچې پکې نشي انډین پکې نشي یو نیم انسان پکې کرکټ نشي کولی او بغیر د پښتنو نه ونی دی والله بل یو خبره درته کوم شعر درته وایم ګلابه بخښنه غواړم چې زه وایم چې ووټ درنه والي او بیا درله کار نه کوي خدای دې په ټپو کښېنوي ما هغه څوک یاد کړي چې څوک د قوم له کار نه کوي د قوم خبره مې کړې ده ولې چې ستا په دې بچو قسم په خدای چې په دې ځوانانو په دې ګلونو باندې دا زیره چا سود کېږي چې دا په کوم ځای کې کرکټ کوي دا د کرکټ ځای دی دا د پی ټي آی د سیډه ډېر سرګرم کارکون دی او کار کوي هغه دا وعده هم کوي چې انشاءالله دا ګراوند به جوړو ما نو الله دې دله طاقت درکړي چې جوړې کړي او بیا درته دقسې خبره وکړو چې دا څنګه مې راته اوس وکړه انشاءالله الله دې اوس درکړي خو پلار یې راکوي خو نوکري یې پکې شرط ایښی دی پلار یې راکوي خو نوکري یې پکې شرط ایښی دی که نوکري نه وي مزدوري یې پکې شرط ایښی دی دا د خان لور ده دا جنۍ زمانه پاتې واله پوره 50 تولې کالي یې پکې شرط ایښی دی دا د خان لور ده دا جنۍ زمانه پاتې واله پوره 50 تولې کالي یې پکې شرط ایښی دی زه خو د مینې په معنه تر اوسه پوهه نه شوم مینه کوي خو دښمني یې پکې شرط ایښی دی رقیبه ما درنه ګټلې ته خبر شوې که نه زه خو شاعر یم شاعري یې پکې شرط ایښی دی اوس خو به ځمه مجبوري شوه خامخا به یې کومه یار د سعودي مسافري یې پکې شرط ایښی دی چې دا چې ښکلې نه ده آینې لځي نو څه لځي دا چې ښکلې نه ده آینې لځي نو څه لځي او زړه مې د سینې نه دې کوڅې لځي نو څه لځي او دلته کې چې راشي نو بیا یو په 2 ګناه کوي دا خلک کعبې لځي توبې لځي نو څه لځي مړیې کې په خپله د تپوس یې ته څوک نشته دی بیا ورله سهر له جنازې لځي نو څه لځي نه کېږي ماما د زوی تعلیم دی داسې نه کېږي د اخو کالجونو ته نشې لځي نو څه لځي ټیک ده د دې تره دی خو زما ورسره نه لګي دا ورکره هره میاشت کې شپې لځي نو څه لځي او مور یې پلار ته وویل په دې کشره لور شکي یم دا چې ضمیر وینې دروازې لځي خو ډېر څه ووایه ښه د ملګري تا ته څه پکې دي ماسې نه ځي څه پکې دي هلکه یاره بل ته کم غزل وویل پروفایل له خوار سړی د کار تصویر وباسي پروفایل له خوار سړی د کار تصویر وباسي هلک دی او که جنۍ په ډسلار تصویر وباسي ریباره ته چې وایې تصویر وباسو بیا زو ریباره دې جنۍ له به د پلار تصویر وباسي 50 دی یا شپېته دی یا زره قیمت دی د رنګ تور له څومره مزېدار تصویر وباسي چې خبرې اورم خبرې ښه د زړه نه کومه خبرې کوم خو د خبرو کاروبار نه کومه نه ښکليه خرچه چې درته کمه شي زر ځان خفه کې ښکليه زه څه د پوډرو کاروبار نه کومه چې نوی څه خپل کلام پیش کړي نوی بیخي نوی څنګه ولې ملا صاحب کې په دونو ګناه نه لکه صرف مونږ کافر یو
مونږ صرف ګناهګار یو چې کې زړه ادبار دی راته دومره ادباري نه ښکاري مه کوه یار دی راته دومره ادباري نه ښکاري تعویض دې وکړو خو خدای خبر چې څنګه دې وکړو ملا صاحب کار دی راته دومره ادباري تعویض دې وکړو خو خدای خبر چې څنګه دې وکړو یا پیر صاحب کار دی راته دومره ادباري نه ښکاري صاحبه دا یار مې درلېږم خو چې مړ یې نه کې صاحبه دا خار دی راته دومره ادباري نه ښکاري ته ورته ووایه رضا یې که که نه یې نو ګورئ جینۍ دا پلار دی راته دومره ادباري نه ښکاري مین دی ښه ښه دړه نه مین یې که نه ګپ وولو ښه خفه نه شي چې څه درته ووایم ټیک ده روماني پکې روماني د مرګرو مینه ده که دنیا ولاړه ده پاکستان والا یاره ډېر د پښتون زوی وی مې درته یا زما زړه وطن اله زما ځان وطن یا زما ګل وطن یا زما جانان وطن سلور بچي الله را کړي خو ایمان مې دا دی که پتا سخته شو نو دا درنه قربان وطن سلور بچي الله را کړي خو ایمان مې دا دی که پتا سخته شو نو دا درنه قربان وطن ډېره مشکله ده که بل څوک پرې جنډه ولګوي پاري یو ګوټ کې دې پراته دي خپل پوجیان وطنه د دې جنډې معنی د څه ده زه یې منم که نه قسم په خدای ما پرې راوړی د ایمان وطنه د دې جنډې معنی د څه ده زه یې منم که نه قسم په خدای ما پرې راوړی د ایمان وطنه زه چې پیدا شوم زه ماشوم وم زه نه وم خبر ستا په سینه کې ماته شوی دی اذان وطنه او کستا خلاف و پتا پسې ټوپک اوچت کو قسم په خدای چې ډز بکوم په بابا جان وطن زما زړه وطن ال زما ځان وطن زما ګل وطن زما جانان وطن او دو شعر نور هم چې دامن خلک یو که ظلم په کشمیر کې کېږي مودي توای ټمبم مونږ له بچی نه راوړي د ظلم د امن خلک یو که ظلم په کشمیر کې کېږي مودي توای ټمبم مونږ له بچی نه راوړي د هغوی ظلم تشدد زمونږ ژوند تباه کو زمونږ په زړه کې زمونږ غم مونږ له بچی نه راوړي ډېره مهرباني ناوخته کېږي د لارې هم خرابې دي مدیر پسې څه ووایه وختي چې دې وویل خیر دی په یو شرط چې وې دا لګانه خوا دې خوا شوې ګرمي مو شوه لږ لږ کرانه وروسته شي دا ګرمي هم لږه سړه شي خو ته دونه لوړې چې مونږ ضمیر صاحب یو ابراهیم تاجه او مدثر جهانه توجه غواړم یو څلور پنځه کړی نظم دی چې د نصیب ډکه د تقدیر خاوره د نصیب ډکه د تقدیر خاوره خدای آباده کې د دیر خاوره او مسلمانان یې په هر ګوټ کې شته دی خو پریدونه دا سور کافر خاوره نظم یو څو شعرونه درته وایم چې د دیر د خاورې امن دلته غوزان کیږي دلته باران کیږي دلته کې خلک راځي دلته ارمان کیږي دلته غوزان کیږي دلته باران کیږي د دنداسې جانان ځان سره وړې جانان دلته راځي جانانا دنداسې جانان ځان سره وړې جانان دلته راځي جانان ته ما منلې ښه ته ما منې جانانا ته ما منلې ښه ته ما منې جانانا د خوب تعبیر خاوره ډکه د دیر خاوره څه د نصیب خاوره څه د تقدیر خاوره ډکه د دیر خاوره ډکه د دیر خاوره ښه د روجای خاوره ښه د روجای خاوره ښه لیونی خاوره دلته ښکلا ډېره ده دلته خندا ډېره ده دلته کې امن شته دی دلته ګلونه شته دی سارمان هم نه لرم څه جانان هم لرم زړه کې خفګان نه لرم نوم انسان نه لرم خو محبت ستاسو ډېر دی زه به شعرونه وایم او تاسو واه واه کوئ